یرسل السماء علیکم مدرار. مدرار هغه باران ته وایي چې ستا د خواهش مطابق د موسم مطابق در باندې راغورځي. د دغه آیت تفسیر قرآن بل ځای کې القرآن یفسر بعضه بعضا. د دغه هود علیه السلام د خبرې تایید الله عز وجل په سوره نوح کې د نوح علیه السلام په قول کې فقلت استغفروا ربکم انه کان غفار. وای ای الله ما دې خپل قوم ته دا خبره وکړله چې تاسو د خپل رب استغفار وغواړئ. انه کان غفارا، یقینا دغه زما رب دا انتهایی زیات بخښونکی ذات دی. ته فقط د خپل رب استغفار وغواړه. د استغفار ګټې به دا وي یرسل السماء علیکم مدرارا، الله عز وجل به په تاسو باندې د اسمانه په شیبو شیبو باران اوري. ویمددکم باموال وبنین، او خدای به ستاسو امداد وکړي په مالونو باندې په اولادونو باندې. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انهارا، خدای به باغونه درکړي، خدای به ولیې درکړي. دا د هغه قوت د کلمې تفسیر دی. دا دی دلته څلور شان پکښې راغلي. الله به اولادونه درکړي، په مال کې به دې زیادت درکړي، باغونه به درکړي او چینې به درته وبهي. ما لکم لا ترجون لله وقارا. ای قوم تاسو ته څه در پېښه ده چې د خدای عزت او وقار لا نه ساتئ؟ نو دا د هغه آیت تفسیر کوي چې الله سبحانه وتعالی به په تاسو باران ووري او خدای عز وجل به ستاسې په قوت کې زیادت راولي. دا دوې ګټې د دغه استغفار او د توبې راغلي چې تا استغفار وغوښتي، خپل باطن و ظاهر دې سم کړله، الله عز وجل به تا ته دوه انعامه درکړي. او دا داسې کامل انعامونه دي چې خدای موسموار پر تا بارانونه اوري، ستا زراعت را قوي سي، په مځکه کې به دې اوبه پراخه سي. تعلیم الاسلام رادیو